چرګ څه شي کمزوری کېږي، اشتها له لاسه ورکوي، هګۍ پیداوار کمیږي، تنفسي مشکلات پیدا کېږي او موږ نه پوهېږو چې د دې په خېټه کې چینجي هم نه وي، نو بیا داسې ولې کوي؟ دې مسئلې ته ایکولای وایي. آیا تاسو پوهېږئ چې ایکولای 50% په منیجمنټ یعنې اداره باندې کنټرولېدای شي او 50% بغیر د انټي بایوټیک څخه هم حل کولی شو؟ په منیجمنټ کې څه دي؟ ټولو څخه مخکې اوبه. که ستاسو اوبه پاکې وي او میکروب ونه لري نو تاسو د ایکولای څخه بچ کېږئ، او یا هم د اوبو لوښي روزمره پاک شي، او یا هم هفته کې یو ځل اتومات لوښي پایپونه او لوښي ډیسانفیکټانټ شي، نو 50% د ایکولای څخه بچ کېږئ. او باقي په هفته کې 2 څخه 3 ځلې د سرکې استعمال وکړو 8 ساعتونو لپاره، یا چرګوړو ته اوږه او ادرک 8 ساعته استعمال کړو، او یا هم ورته مستې استعمال کړو، نو ستاسو چرګان بیا هم د ایکولای څخه بچ کېږي. په ایکولای باندې بوره ویډیو جوړېږي ملګرو، تر هغې چینل در سره فالو کړئ، ویډیو شیر کړئ نورو ملګرو ته. والسلام.